نن موږ په دې خبره به کوو چې موږ الله عبادت ولې وکړو. د ټولو کې اول او اهم خبره دا ده چې کله موږ مادي شیانو خبره کوو، کاروبار خبره کوو او د ملګرتیا کې هم مثال کې چې تاسو راته څه ورکوئ به، نو زه هم تاسو ته به څه ورکوم. نو د اوله نقطه دا ده چې الله عبادت او اطاعت حق لري او دې عبادت تعلق هغه هیڅ شی سره هم نه دی چې کوم الله موږ ته ورکړی دی. نو دا یو حقیقت دی چې موږ له الله عبادت کول دي. نو د الله لفظ عربي ژبه کې د اله نه راځي، یعنی د هغه چې چا عبادت کیږي. نو موږ خبرو چې واحد الله یې خو دی چې چا عبادت موږ له کول دي او دا د هغې موجودیت ټولو کې اولنی حق دی. او څنګه چې ما تاسو ته ویل چې دا الله عبادت تعلق دې خبرې سره نه دی چې الله تاسو باندې څومره انعام او مهرباني کړې ده. نو دا ډېرې اهم خبرې دي، خاص طور باندې د نوي مسلمانانو دپاره او هغې غیر مسلمانانو لپاره هم چې کوم د عبادت تصور پوهېدل غواړي. ډېر خلک دا پوهېږي چې زه الله عبادت کوم ځکه چې زه هغې شکر ادا کوم چې هغې راته کور ورکړی دی، او که هغه تاسو ته کور نه ورکوي نو تاسو به هغې عبادت پرېږدئ. یو ورځ راته یو شاګرد راغی او هغې راته ویل چې ما د مونځونه کول، تهجد کو چې زما ښه نتیجه راشي. نو زه ناکامه شومه، نو ما هر څه پرېښودل. نو ما هغې ته تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ هغې سوچ کړی و چې دا ډېر ښه زړه لري او دا به راته کاونسلینګ وکړي. خو ما ورته وویل چې ته څوک یې او ځان ته څه پوهېږې؟ ته څه پوهېږې چې ستا الله سره څه کانټریکټ شوی دی، چې الله څه بزنسمین دی او نعوذ بالله ته د هغې مخالف یې؟ نو تاسو څه پوهېږئ چې موږ څه کانټریکټ دی، څه معاهده ده چې هغې نه پسه به تاسو څه انعام ملاویږي به؟ نو ما ویل چې ستا ماغزه کار کوي. الله عبادت لایق دی چې هغې به تاته لاسونه او خپې به هم نه وي راکړې، نو بیا به هم ته هغې عبادت کوو. چې الله درته هیڅ هم نه دي ورکړي، نو ته بیا به هم هغې عبادت کوې. نو تاسو ته به دا شی سمول پروزي چې تاسو الله ته په کوم نظر ګورئ او هغې ټولو نعمتونو ته وګورئ چې کوم الله تاسو ته ورکړي دي او بیا هغه پوه هم شو. او داسې تجربه ځینې خلکو ته ډېر ضرورت هم وي. نو په دې نقطه باندې خبره کول ډېر ضروري دي، خاص طور باندې یو نوی مسلمان لپاره، ځکه چې د یو نوی مسلمان په دې شي دومره فهم نه لري چې الله عبادت څه کول دي او څنګه کول دي. هر څوک ډېر مصروفه وي او هغوی ته بیا څوک پوهولو والا هم ني، او چې څوک ورته دا هم ووایي چې تاسو ما ته څه وخت هم کال کولی شئ او زه به تاسو سره مرسته وکړم، او بیا کله چې هغوی ملګرو ته کال وکړي نو هغه وایي چې موږ ډېر مصروفه یو. نو هغوی لپاره دا هر څه ډېر ګران وي او موږ نه غواړو چې هغه د الله عبادت نه لرې شي. نو که هغوی داسې نه کوي نو هغوی اصل روحانیت به لاړ شي. او بله خبره، موږ الله عبادت کوو ځکه چې هغه الله دی او په دې سره هیڅ فرق نه پروزي چې هغې تاسو څه ورکړي دي او څه نه. نو موږ ته دې خبرې له پوهېدل ډېر ضروري دي. نو تاسو ضرورت دی چې د عبادت تصور له پوه شئ چې موږ الله عبادت ولې کوو. نو الله څوک دی؟ هغه اله دی چې کوم د عبادت حق لري. که هغې تاسو به دا نعمتونه نو درکړي نو تاسو به هغې عبادت نه کوو؟ نو داسې خبره بالکل هم نه ده. هغه معبود حق دی، یعنی که هغه عبادت حق لري.